السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. د چینایي ژبې د زده کړې و دریم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې د ټونونو په اړه بحث کوو. کله چې موږ چینایي ژبه زده کوو، چینایي حروف خپل ځان ته غږونه لري. هر چینایي حرف یو سېلاب غږ لري. نو زه د ټونونو د تشریح تر مخه تاسو ته سېلاب درښیم په چینایي ژبه کې. نو تاسو دلته ورته ګورئ. سېلاب د چینایي حروفو سېلابونه چې دي هغه درې برخې لري. دا درې سره برخې درته لیکم. د دې تر مخه زه تاسو ته یو چینایي حرف لیکم. دا یو چینایي حرف دی. نو د دې تلفظ څه شیم په کومو حروفو باندې به یې شیم؟ پینین حروف باندې. آفرین. نو په پینین حروف باندې دلته زه لیکم. په دا سر باندې زه یو نښه ورکوم. که تاسو داسې مخکې دا رقم نښې لیدلي، یو دانه د مستقیم خط دی او یا هم داسې نښه، نو د دې حروفو معناوې څه دي؟ نن د ټونونو په درس کې د دې حروفو په معناوو باندې موږ پوهیږو چې دغه هر سمبول د څه شي نمایندګي کوي. حروف نه، بلکې په اصل کې دغه سمبولونه، ځکه دا حروف نه دي، دا د پینین حروف پر سر باندې لیکل کېږي. دا سمبولونه سوله. د دې په اړه زده کړه کوو. سېلاب چې دی هغه درې برخې لري. نو یو چینایي حرف، هغه هر چینایي حرف لږ تر لږه، یعنې داسې به نه وایم، هر چینایي حرف فقط او فقط یو سېلاب غږ لري. نو یو سېلاب غږ لري. سېلاب پیژنو، بیا وروسته د ټونو په اړه بحث کوو. سېلاب اوله برخه چې ده انیشیل، دغه اولنۍ برخه ورته وایي، او که جمع کم اولنۍ برخې دا انیشیلز. ورپسې دومه برخه فاینل او یا فاینلز، او بل ټون دی. دا ټون صحیح دی. که زه اوس یو سېلاب لیکمه، مثلا زه یو چینایي توري لیکمه داسې سیانګ. د سیانګ دغه د چپې خوا اول حرف، دا د سېلاب اولنۍ برخه ده. او ورپسې ایانګ، دا ایانګ چې پاته سو، دا چې سوله، دا اخرنۍ برخه سوله. دا اخرنۍ برخه، او دا ایکس چې دی دا اولنۍ برخه. بل د دې دوه برخو په یو ځای کولو سره چې کله موږ د چینایي حروفو یا د پینین څخه اولنۍ برخه او اخرنۍ برخه، دا دوه برخې موږ کله چې سره یو ځای کو، یو سېلاب ورسره جوړیږي. خو د دې یوه سېلاب د ادا کولو کیفیت دا هم موږ ته باید معلوم وي، چې دغه د ادا کولو کیفیت موږ ته ټون راښیي. پر سر باندې داسې یوه نښه لري. دا دویم ټون دی چې په کومه طریقه سره ادا کوو. نو ټونونه د چینایي سېلابونو او یا هم د چینایي لغاتونو د ادا کولو طریقې او دغه کیفیت ته ویل کېږي چې په کومه طریقه سره باید ادا سي. زه راځم تاسو ته ټولو ټونو تشریح کوم. کله چې تاسو مثالونه ووینئ نو په دې موضوع به مو ډېر سر خلاص وي. اوس دغه یو حرف دی ما. دا که چیرې پر سر باندې د ټون نښه نه وي، نو موږ کولی شو په څو طریقو سره ادا کړو. ما داسې. که چیرې پر سر باندې داسې نښه وي، دا اول ټون دی. زه راځم دلته تاسو ته یو څو د والیوم لیکي رسمومه. 3 4 5 دا لیکي سولې. د اول ټون ته به زه ولیکم. د اول ټون د ادا کولو طریقه دا ده چې په غږ کې باید تغییر رانسي. موږ د دې لپاره چې د زموږ غږ ونه ریږدي او یا هم په غږ کې لوړوالی او کښتوالی رانسي، نو سا اخلو، سا نیسو، او بیا دا حرف په دې ډول ادا کوو چې غږ کښته او پورته نسي. ما. نو په دې ډول سره کله چې دا غږ تاسو شروع کوئ، که زه فرض کړم چې دغه د والیوم یا د غږ د لوړوالي او کښتوالي درجې دي، نو دغه به 5مه درجه سي، او دا به 4مه، پسې 3 2 1. 5 درجه هغه تر ټولو لوړ غږ ښیي، 1 درجه هغه تر ټولو کښته غږ ښیي. نو اول ټون کیفیت دا دی، کله چې یو غږ تاسو په 5مه درجه کې را شروع کړئ، نو په غږ کې به هیڅ تغییر نه راولي. د غږ شروع او ختم دا به ټوله په دغه 5مه درجه کې کوئ. تاسو ورته ګورئ. ما وروسته ادا کوئ. ما په دې جریان کې چې کله موږ اول ټون ادا کوو، سا نه اخلو، یا اول وارې سا اخلو تر څو چې دا ټون ادا کېږي، بیا بیرته مابینځ کې سا نه اخلو تر څو غږ مو کښته یا لوړ نه سي. دومه طریقه داسې ده. دومه طریقه نو هغه ته وایي دوهم ټون. د ادا کولو طریقه په خپله دا چې څه دا ټون. دوم ټون په داسې طریقه سره ادا کېږي، غږ د کښته څخه لوړېږي. که زه دلته وګورم، دلته د 1 درجې څخه شروع کوم، دا غږ خو پر دغه نقطه باندې شروع، پر دې ختم سو. دا بیا چې دی دا دوهم ټون. دا اول ټون سو، دوم ټون. کښته غږ شروع کېږي، بیا وروسته لوړېږي. اوس تاسې زما وروسته ادا کوئ. ما
و دا رقم اوس که یو څوک کله چې تاسو ته یو څوک خبره وکړي ته پوه نه سې لکه یو تعجب ها غږ د کښته څخه لوړیږي چې شي ګوره که بیا له یو سیلاب څخه زه دغسې د ټون یو غږ درته ادا کړم نو په دې ډول سره ادا کېږي ما دا دوهم ټون شو. دریم ټون بیا په دې ډول ادا کېږي غږ را شروع کېږي یا پله کښته ځي بیا بیرته لوړیږي. دا د دریم ټون د ادا کولو طریقه ده. غږ یا پله کښته کېږي بیا وروسته لوړیږي. نو سمبول چې دی که زه درته ولیکم داسې دغه ډول سمبول لري چې په سیلابونو کې د په پینین کې د واول حروفو یا د غږ لرونکو حروفو پر سر باندې لیکل کېږي. اوس نو تاسې ورته ګورئ زه یې ادا کوم ما غږ یو وارې کښته کېږي او بیرته لوړیږي که چیرې تاسې د چینایانو ځینې ویډیوګانې لیدلي یا هغو سره خبرې کړي دریم ټون موږ په دې طریقه سره پېژنو نو دا غږ دوی لږ د ستوني خواته بیایي ما دا دریم ټون شو او دغه هم سمبول دی. ورپسې څلورم ټون چې بیا دی دا دریم خو مې تاسو ته در وښوي. اوس راځو د څلورم ټون په اړه خبرې کوو. څلورم ټون په داسې طریقه سره ادا کېږي چې په دې کې انرژي مصرفېږي او داسې چسپ ادا کېږي ما صحیح دی. نو که چیرې دا غږ موږ پر 5مه درجه را شروع کړو دا مکمل پر اوله درجه باندې ختمیږي. لکه یو غږ چې موږ څنډو یا یې ټاکوهو تاسې ما وروسته ادا کوئ ما اوس نو دا څه معنا لري دا ولې زده کوو. چینایي ژبه دا داسې ژبه ده چې په دې ژبه کې د سیلابونو یعنې سیلابونه او دا غږونه ډېر کم دي. د غږونو د کموالي سره دا ژبه مخ ده. نو د دې لپاره چې په عین غږ او په عین تلفظ باندې مختلفې معناوې وښیي د دا غږ کیفیت ته بدلون ورکوي یا هم په بله اصطلاح باندې د یو سیلاب ټون ته تغییر ورکوي. کله چې ټون تغییر وکړي هغه لغات جلا معناوې لري. اوس مثلا که تاسې په اول ټون کې دې ته وګورئ ما دا مور ته ویل کېږي. دغه په اول ټون کې مور ته ویل کېږي. خو که چیرې عین تلفظ تاسې په دریم ټون کې ادا کړئ ما دا بیا آس ته ویل کېږي. په اول ټون کې د مور معنا لري په دریم ټون کې د آس معنا لري. نو دغسې هر سیلاب چې لیکلی موږ مجبور یو چې د سیلاب اولنۍ برخه اخرنۍ برخه او ورسره د ادا کولو طریقه او یا ټون هم ورسره زده کړو. کله چې ټون په صحیح ډول ادا کړو بیا نو هغه معنا ورکوي څنګه چې موږ زده کړي او یا هم زموږ هدف وي. نو د ټونونو په پام کې نیول او ټونونه په صحیح ډول زده کول د دې سبب کېږي چې تاسې کوم څه غواړئ و خپل مقابل نفر ته یا د چا سره چې خبرې کوئ هغه ته د خپل فکر او د خپل خبره په صحیح ډول وکړئ. که چیرې تاسې په خپلو خبرو کې ټونونه غلط کړئ شاید ستاسې په خبرو کې ډېرې غلطفهمیانې موجودې وي. یو بل مثال هم درته لیکم. بل مثال دا دی. اوس که زه داسې درته ولیکم مای په دریم ټون کې د دې معنا دا ده رانیول. عین تلفظ که زه چیرې په څلورم ټون کې دا ادا کړم مای دا بیا خرڅولو ته ویل کېږي. خرڅول. نو که چیرې تاسې یو ځای ولاړ سئ غواړئ یو شی خرڅ کړئ مګر تاسې تلفظ یا دغه ټون په غلط ډول استعمال کوئ مای استعمال کوئ نو دا بیا هغه مقابل نفر چې تاسې خبرې سره کوئ هغه ته دا فکر وکړئ چې ته غواړې یو شی رانیسې هغه وایي چې رانیسې ته دا شی خرڅومه. او یا هم مثلا تاسې یو ولاړ سئ یو دکان ته هلته د یو شي نوم یاد کړئ چې زه غواړم دغه شی رانیسم خو تلفظ مو غلط یې مای غلط استعمال کوي نو هغه دستې وایي چې کومه دی ته چې خرڅوې نو دا خپل هدف په صحیح ډول نشي رسولی. په چینایي ژبه کې د ټونونو مراعات دا ډېر مهم دی. ټول چینایان یې مراعتوي. نو که چیرې موږ غواړو په صحیح ډول خپل هدف بل چا ته ورسوو باید ټونونه مراعات کړو. بله اخري خبره دا ده په دې درس کې چې د ټون سمبول سمبولونه خو مو په یاد دي. دغسې مستقیمه لیکه دا د اول ټون سمبول دی. د کښته څخه لوړ لکه څنګه چې د ټون یا د غږ د ادا کولو کیفیت دی هغسې شکل هم دی. د کښته څخه لوړ د غږ هم لوړېږي شکل هم په دې ډول دی. دریم ټون چې دی دا غږ کښته کېږي بیا لوړېږي. سمبول هم داسې کښته کېدونکی لوړېدونکی خط دی. پسې دا رقم د لوړ څخه کښته نو دا د اول ټون سمبول دی. دا د دوهم او دا د دریم ټون سمبول دی او دا هم د څلورم ټون هغه شکل دی. ټون چیرې لیکل کېږي دغه چینایي حروف چې تاسو وینئ دا حروف یا مثلا دلته لیکلي دي د دې پر سر باندې ټون هیڅ وخت نه لیکل کېږي. هر وخت چې موږ ټون لیکو باید د پینین حروفو پر سر باندې ولیکو. پینین حروف نو یو سیلاب غږ به وي لږ ته لږه
او هغه پینین حروف لري. په دې یوه سېلاب غږ کې بیا چیرې لیکو دا به د پینین حروفو کې بیا د واول یا د غږ لرونکو تورو پر سر باندې لیکو. ښه نو کېدای شي ستاسو سره دا پوښتنه پیدا شي چې په یوه سېلاب کې کېدلی شي 2 واول حروف وي، کېدلی شي 3 کېدلی شي 4 نو موږ په د واول حروفو کې د کوم یو پر سر باندې لیکو. لکه اوس دلته ال ای آی 2 دانې واول حروف راغلي دي. زه راځم هغه ترتیب یې تاسو ته لیکم. هغه واول حروف چې مې په تېر درس کې ویله تاسو یې ماته ووایاست. صحیح. اول چینایي اول واول حرف ا ای او او ü اوس نو په دې خو تاسو خبر یاست چې هیڅ داسې لغات نشته او هیڅ داسې سېلاب یعنی هیڅ داسې غږ نشته چې په هغه سېلاب کې یا په هغه غږ کې واول حرف نه وي. حتما باید په یو سېلاب کې واول حرف موجود وي. نو که چیرې په دې حروفو کې هر حرف چې چپې خواته نږدې وي، که مثلا ای او ای راغلی وه حق اولیت د ای دی، د ای پر سر باندې باید اول حرف ولیکل شي. لکه اوس په دا حرف کې لای ای او آی راغلی ده نو د ای حق تر ټولو ډېر دی. نو دغه ترتیب ته تاسو وګورئ. که چیرې هغه حرف چې تر ټولو ډېر چپې خواته نږدې وي په هغه کې واول په هغه پر سر باندې دغه د پینین سمبول د هغه پر سر باندې لیکل کېږي. صحیح دی. که زه اوس داسې یو بل تورې ولیکم بیا د ای پر سر باید ولیکل شي که د آی پر سر باندې معلومدار. ګوره ای چپې خواته نږدې ده. په دغه حروفو کې چې هر حرف و چپې خواته نږدې دغه پر سر باندې موږ واول لیکو دغه د ټون سمبول لیکو. صحیح دی. د واول حروف پر سر باندې د ټون سمبول لیکو بیا. صحیح دی. نو دا هر مثال چې راغلی هر حرف چې و چپې خواته نږدې دغه پر سر باندې د ټون سمبول لیکل کېږي. که چیرې دا رقم لیکلی وي مثلا زه داسې لیکم چې دلته آی دغه شکل لري. کله چې په یو سېلاب کې یوازې آی موجود وي نو خو موږ مجبور یو دغه د ټون سمبول د آی پر سر باندې ولیکو. صحیح دی. دلته که چیرې زه د آی پر سر باندې د ټون سمبول لیکم هغه د آی ټکی ورسره د منځه ځي. آی پر سر باندې ټکی لري په عام ډول د آی ټکی د منځه ځي. یا مثلا زه لیکم جی جی او آی دا دواړه لیکلي. جی خو اول حرف نه دی نو د جی پر سر باندې هیڅ وخت د ټون سمبول نه راځي. همیشه د آی پر سر باندې. دلته لیکم جی هغه د آی ټکی په دې وخت کې چې کله یوازې آی موجودي نو د آی ټکی په د ټون د سمبول سره د منځه ځي. آی په دې وخت کې ټکی نه لري. ښه نو که چیرې یو چا سره دا پوښتنه پیدا وي چې که چیرې په یو غږ کې په یو سېلاب کې واول حرف نه و نو چیرې لیکو. داسې هیڅ غږ نشته. صحیح دی. هیڅ داسې غږ نشته چې په هغه کې واول حرف نه وي موجود. حتما به د واول حرف موجود وي او بیا به د واول حروفو کې چې هر حرف و چپې خواته په دغه حروفو کې نږدې د هغه حرف پر سر باندې د ټون سمبول لیکو. یو وار بیا په لنډ ډول تکراروم. ټونونه د چینایي غږونو یا سېلابونو د ادا کولو طریقې او کیفیت ته ټونونه ویل کېږي. یو سېلاب چې کله ټون ورسره مراعات کو بیا نو یوه مشخصه معنا لري. که چیرې موږ ټون ور نه کو دغه یو لغات یا دغه یو سېلاب کېدلی شي 2 یا 3 یا 4 مختلفې معناوې ولري. صحیح دی. نو مثالونه مې تاسو ته تر مخه ولیکل. هغه مثالونه یو ور بیا لاندې تکرارو. په اول ټون کې ما، په دوهم ټون کې چې ادا کو ما وروسته ادا کوئ ما، په دریم ټون کې ما او څلورم ټون چې دی ما. د دې وروسته آیا دا امکان لري چې د یو سېلاب پر سر باندې د دې پینین حروف پر سر باندې هیڅ ټون نه لیکلی؟ هو داسې امکان لري چې هیڅ ټون نه لیکلی. کله چې هیڅ ټون نه لیکلی دا دې ته بیا وایي خنثاتون. خنثاتون یا بیټونه چې هیڅ ټون ونه لري. لکه اوس دا حرف دی کې ټون پر سر باندې نه راغلی دا بیا په دې طریقه سره ادا کوو. نرم یې ادا کوو با با بس صرف یې داسې لاندې ادا کوو. په هغه 4 ټونو کې په یو کې هم نه راځي. او یا هم مثلا دا یو توری دی دغه یو لغات ما دا غږ دی ما. صحیح دی. دغه د ما حرف چې دی هر وخت د سوالونو په پای کې راځي ما او ټون نه لري. به د خواهش او امر دپاره کارېږي چې په وروستو درسو کې به موږ پر دې باندې ډېره تشریح تاسو ته درکو. دلته خبره په ټونو کې ده. ټون چې کله ونه لري صرف په لنډ ډول ادا کېږي په نرم ډول ډېر اسانه با او د لاندې ما. صحیح. نو امید لرم چې تاسو د دې درس څخه استفاده کړي. د دې درس څخه نوټونه ونیسئ. دغه لاندې د ارزونې پوښتنې دي. که چیرې تاسو وکولی شئ و دې پوښتنو ته جواب ورکړئ نو تاسو د دې درس څخه په صحیح ډول استفاده کړې ده. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.